عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انساني عقل چې دی هغه ورته حیران شي. د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دا نه کوي چې دا سو او سو ځکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک دسې کوي چې هغه ستا د عقل نه باري. اب بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان پې پوهیږي نه، جدا خبره ده، لیکن د الله ټول کارونه چې دي په دې کائنات کې هغه د انسانیت د عقل د تقاضې نه باري. ما نه یو سړي تپوس وکړو چې بعضې خبرې د اسلام داسې دي چې هغه د سړي په عقل کې نه راځي. ما ورته وویل چې خبره ټیک ده، په عقل کې ضرور راځي، لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي انساني عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي هلته د دین ابتدا شروع شي. نو دین د عقل نه خلاف نه دی، خو د عقل رسایي ورته نه کېږي. اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی، ته ګورې ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی، لیکن دا څه شی دی؟ دا د څه نه جوړ دی؟ دا څنګه ولاړ دی؟ دې ته ستا د عقل رسایي نه کېږي. یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري، د شپې پکې څه دومره دومره ډیوې بلې شي او رڼا جوړه، یو دومره غوندې کیکوړی پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي، هغې ته سپوږمۍ وایي. دا څه شی دی؟ بیا د ورځې یو دومره غوندې کیکوړی راوباسي، دا اوس وګورئ د انور ته خو دومره کیکوړی دی، او د خدای چې څومره خدایي ده د دومره کیکوړي رڼا کړې، خو دومره دی که نه تاسو په نظر چې ښکاري؟ نو د دومره کیکوړي دا ټوله دنیا وګوره رڼا کړې، بیا دې کیکوړي کې ساه سره چولې، په اوړي کې وګوره په دې کیکوړي کې ساه سر دی، او په ژمي کې وګوره بیا دې کیکوړي کې ساه سر. ژمي کې وایي چې خوځېدی تی نه، او اوړي کې وایي چې نږدې نه ورتلی، مغه یو کیکوړی دی، مغه یو شی دی. او په اوړي کې وګوره تی اورې جوړ کړی ور نږدې کېدی نشي، او په ژمي کې وګوره تی بړستنې جوړه کړې وای چې پکې پروت. نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ستا د عقل رسایي ورته نه کېږي. یو بزرګ وایي چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا. ہر شی نه یا الله ستا کاریگری مالي خدا داسې کارخانه ده چې تا فضول نه ده جوړه کړې، د دې څه مقصد دی؟ اس بل قدرت تا دے گورا. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. روانو بو کے دے مئی پیدا، روانو بیا دے سنگا پیدا دغه مئی دے دو بو نه بار کنو مړ بشي. اوس تا په اوبو کې 5 منټه غوپه کومه ته به مړ شي، او مئی د اوبو نه بار راوباسه به مړ شي. ته اوبو کې نشي ټینګېدی او مئی بار نشي ټینګېدی. خو دا ستاسو عقل کې راځي؟ عقل کې راځي؟ نن د جمعې ورځ ده، دا خو به ما عقل کې راځي که نه چې دا ودونو له مدر چېرته تلي راغلي، بل قسم غوسه راځي د دې جمعې په ورځ که ورید پرید یم. افسوس دا دی چې هیڅ وس مې نه هیڅ، یعنې زاریان یم دې خلکو ته، یو بدبخت قوم عقل در نه کم خوا لاړو.
खजो की अकल खत्म शो, अलकानों की अकल खत्म शो, बुढ़ागानों की अकल खत्म शो। बिल्कुल कसम पे खुदा दे चाद रहमान बाबा दरीनीम सवा काल मख के शेर पारा सने जमा पदे जमाना बांधे फिट कि जाहिर में द सड़ू दी जे सकड़म तो माना के द चारपायो पर हिसाब द इंसानान बिल्कुल मानवी चारपाई जनावर इंसानान नहीं इंसान जीवी अगर इंसानियत कार कई और द इंसानियत कार आगे तो वही चिकम कार खुदाए वेले दे अगर रसूल वेले दी तद इंसानियत कार दा मौजूदा वक्त के तासु कम कारूना गोरे दा इंसानियत दा सद इंसानो कारूना दी दा मुंगे कहू द दी जुमे मुबारक औरज दा अबला औरज राने चाहता पोसो कोई चे द दी जुमे पोरस की रिश्तिया दासी यो वक्त चे द सड़ी दुआ और सरा मरगरी शीनो खुदा का कार कई मां वर्तले माले आ वक्त उस खुदा द दी जुमे नवीस्ते वीचे वली माल द जुमे शपा द जुमे औरस खो पे पाकिस्तान के द लोई लानत शपा दा अच्छी द जुमे शपा द जुमे औरस द रहमत शपा औरज लाड़े उस खुद दुनिया डम तोब और कंजर तोब गोरा द जुमे पशपाई द दुनिया डम तोब द सरमायादारों पे कोरनों के मुगोरा और द गरीबों जंतला को पे कोरनों के मुगोरा द सुटमारे जामनों पर करई दमतोब कोर तरवान करई द सुटमारे जामनों दाज़ चिदल तदा खबर कोम न जमा दी कड़ी केम दा द सुटमारे जामन दी इदा पूगा कड़ी और रवान कड़ी और द सरमायादारों पर कोर के इस लगी दिली अगर तासो टोलो ता पता न द जुमेश पदासी तेरशी दौरज वादी सदर तब वादनंदे शोरो कल न दे ननी पिंजल सम और अजद शोरो का दावली वही वेल दा खोयंदी मेहंदी बे नकरीजी न राउड़ी दा खजी पुदड़ीम च सादरी दी मुंगा का दा जड़ी पुसकाय दा जड़ी अलकत ना खो नेटा डेर लड़े दा वही वेल दा खोयंदी मेहंदी बे नकरीजी न राउड़ी जड़ा पुसकाय पके वही नुसैब स्वर लसरद मख की अलकान दियो जिनकई दियो नकरीजी दियो पके शमी बली किड़ी दियो ब्रंगा ब्रंगा सचल दे नने त्रोर नकरीजी रावड़े नने खोर रावड़े नने मामी रावड़े नने चाची रावड़े नने प्लानी रावड़े स्वर लसरद टोला लाकत द खुदा पे अजीम कहर के गिरफ्तार हो सके कसवे खो जंग दे झगड़ा था कसवे वो खुशहाली पर मुंगा न पिरजू की अल्लाह दे दा खुशहाली साप कपरा मड़ा की खुशहाली देता हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था ओ बदबख्त कौमा ओ जालिम कौमा जमा दे द खुदा पर जात कसमी ओ बिया दे जमा द खुदा पर जात कसमी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दे जुमे पोरस के द लाहौर खार तमाशा ओकड़ा चरता बाजार ता होते हो द जुमे पोरस पे मेंबर हुए चो लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें तासो कब्रू न दौर तनूरू न मौलाना शमसुल्लाह अफगानी से तपोसते हो कुछ हजरत दा रिश्तिया अगर तेला अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आज बता दूं चले मेरे साथ अंग के केनास्ता द लाहौर अगाजी में दिरे तबार लाड़ मौलाना शमसुल्लाह अफगानी कुरान खोड़ो चिपदे मखरा तला सवालो और आते हुए चोगोर दे दिरे विच द दिरे तमे उकत द हर खबर न द और लंबे रावती हर खबर न ओके सम खहा दागा को तासो कब्रू न बदौर तनूरू नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वेली दी दरोग दी दरोग दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईली दी ताकीदी पर कब्र की
او خلق در نلار شي نو آتاه ملکان دو د خدای پایان در راشي. سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي؟ په داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه ړه بوټو او دې لاس نه ونیسي او کېږي دې خو وګورئ دا هم یقین نه راځي. دا خو هم یقین راځي که نه چې خدای شته، د خدای یو قانون هم شته، یقین هم دی. دا هم یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګریز جوړ کړی د لارډ میکالې شته پکې قانون. د دې قانون خلاف ورزي چې وکړي تاڼې والا دې ونیسي اولاد کې دې واچي او درته سیبر وغواړي د قبر ملایکې د پولیس کې خاص سړي ساتلي چې هغه وهل ټکول چې کوي او ورته راوغواړي څه چل دی جی وایي د کسټډي ده تاڼه کې چې ریمانډ در باندې 3 ورځې والي هغې ته دوی کسټډي وایي. نو د مرګ ملایکې درته د شپې راوغواړي او د خپې دې داسې اوچتي کې او دې تلو ته دې لرګي ونیسي دې تلو ته چې وایه پلانې کار تا کړی که نه دی کړی که دې نه یې کړی نو چې کړی مې دی هله به دې ځان خلاصي. دې خو وګورئ د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکړي نو 3 ورځې ریمانډ در باندې والي او په تاڼه کې تلو ته د لختې ونیسي او تاله 85 کاله عمر خدای در کړی او ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړې ده نو ته به په قبر کې په کسټډي کې نه یې داسې ستا د مور باچهي ده. مولانا کالې ورته وی وروره څه پوښتنې کوئ مونږ چې مړه شو او په قبر کې ملایکې راته راشي نو مونږ به ورته څه وایو دا د پیرنګیانو زمانه وه وی مونږ ورته دا وایو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکې رالی نو یو خدای پوښتنه وکړه او د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبا ورته څه وایم زبا ورته وایم سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا وی زبا ورته وایم چې بچو واورئ نہ خدای پہ جنم نہ رسول پہ جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا جارج پنجم میں خدای او د انګریزانو بادشاہ او ویسرا د دلی چې او هغه می پیغمبر ټول عمر میں داغي په قانون کې تیر کړی دا نو خدای او رسول خود پہ جنم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبورتا ہے سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ویسرا کا مونږ بداوه هغه خلق لاړ چې قبر کې ملائکې ورته راشي ملائکې راشي او دې ورته وایي کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیریں نہ دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیریں نہ دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی مانا سب پختنے کے وہی زما تندی تا ہو گو رہی دا سردار کونین مور زما پا تندی لگے دلے چی نزدے را نشئی داسی خلق بگلے داسی خلق جناب رسول اللہ فرمائی
قیامت کې به یو سړی باندې فیصله وشي چې دوزخ ته دی. سردار کونین به ولا په مخ راشي. ته چلو شو دی روانه تله د میزان مسپکه تله د میزان قرآنم کتلې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. سردار کونین وې تله بیا راوړی. دا وخت کې به رسول الله یو چیټو لیکي او د د نیکای په تله کې به وایي هغې کې به څه لیکلي چې هغه سړی دې څنګه دوزخ ته لاړ شي چې د چا خولې به په ما درود ویل به یکدم به د نیکای تله په ځمکه کښېني او د بدۍ به اوچته شي زولنې اچولې به ترې وباسي او جنت ته به واسي. زما عزیزانو خولې عادت کوي خولې یا په الله الله یا په اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. خولې عادت نن د دې ټول ملک دا خولې ته وګوره دا څه وایي دا څه کوي د بني ادمو خولې خو داسې نه د انسانانو خولې خو داسې نه. اوس ته وګوره رحمان بابا وایي هلکه تاسو نه د یو سړي چې په چا مینې په دنیا د خدای کې بل چا سره خبرې کول خوند ورکوي سوا د هغه نه. هسې وایم مین خو یې نه پوهېږئ نه که نه د دغه رونه یې په قبر کې ته ملیکو تپوس وکړو چې من ربک ویل من ربک ورته ویل څه رب کې وګیم یو قپ مړی به نه وي چېرته تاسو ټول روټي خلاص یې په عشق مشق څه پوهېږئ خو هغه نه رحمان بابا نه تپوس وکړه چې عشق څه ته وایي که نه جي خو هغه ته پته وه هغه وایي چې کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم سل توبې دي په هغې کلام زما. انتها ده د عشق او د مینې انتها کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم سل توبې دي په هغې کلام زما. ای زما محبوبه تا نه بغیر چې زه چا سره خبره وکړم نو سل توبې مې دي په هغه خبره باندې چې تا نه بغیر مې بل چا سره کړې یعنې خبره دې زما بې تا نه بل چا سره لاولي. خبرې خو معیار سره خوند کوي خبرې خو د زړه سړي سره خوند کوي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې دا د په نن ورځ دا ګنټې خلکو روانې کړي که نه دا لوټونو والا هلکه څه کوي څوک وایي یاره د پلاني د زوی واده دی خدای دې بې خو باسي خو داسې وایي که نه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میردین جومات شه د 2 روپو به وریجې خورې او 200 روپو د ګټه روانه خدای دې تباه کړه چې هلاک خدای دې د هغه کور روان چې ټول عمر یې په مزدورۍ دا سنبه شلیدلي او په دغه ورځ یې په قرض راټولي کړي او دې د کټه سرو بچولی پې روټۍ کړي. کله کله زمونږ علاقه کې چې واده چې د کوره سهار 9 بجو نه په کورسۍ ورته نه سهار چې راووتم السلام علیکم بیګا دې هم جوړ نه ده خوړلې خدای دې دا مردار مخ داسې دې ورته شپه تېره کړې ورې ته ناستې دي وریجو ته مړی لږ سوچ وکړه د غریبو ودونه دي هغه داسې د سرمایهدارو واده و 13 ورځو کې په یونیورسټۍ زما خپلم عزیزان مې دولت پیسې ورسره دي یو ځای کې ناست وم او زمونږ یو کلیوال راغی اوس زه یې نه وم لیدلی نو دوکاندار ته تپوس وکړو چې کوم ځای نه راغلی حاجي صاحب چې خلو چې د پلاني د زوی واده و دا ویښې و تیکې مې داسې وخوړې چې داسې شندې مې پرې وکړې
اوس چې دا جمعات ته راتلم په ټلیفون مې همغه واده والا سره دا خبره وکړه اوس مال ستا غوښې او تیکې وخوړې د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولاړ تاسو ووایئ دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې څوک کیسټو میسټو کې واوري اثر پې نه کېږي کوئی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زدہ شاباس طالب نہیں آزاد اثر کئی کا نہ کئی بس یو خبره ده جمعه ورځ د سروي لیکن په دې قوم دا خبره سره که سړی وای چې نه ښځه داسې چلو وای سړیه دا خلک بس دلته یو دی یو شی دی هغه ته مې وی چې داس چل دی چې دا واده دی دا سنت طریقې سره ما ته وچی مولانا صاحب ته ما جیبه خبرې کوي دا خلک بس وای په ما را برند لکه مې وی چې د ده متعلق زما دا عقیده وه چې دا غرت دی غرت دې ته وایي که نه کبي خیال کړی چې دا سړی شوتلو ساک خوړلی دا بې اختیار یو برت ناري دې ته غرت وایي ما اړه کې وی چې دا غرت دی خو رښتیا غرت وخوات ما ته وایي چې دا خلک بس وایي زه کوم دا اوس ده سره دې نه مخکې خبره کول چې دي دا خرڅول خزی بیل کی وہی دا خلق بس دا ټول پاکستان دی وای چې بجلیګر مولا نه لوی بے غیرت بل نشي د لور په د زوی په واده روټای نه دا ورکی دا ټول پاکستان دی دا ټول پاکستان دی وای چې د لور په واده روټای نه دا ورکړي بجلیګر مولا نه لوی ولیت بل نشي ولیت خلابیام خی پاک شي زمانه پمن سپم خده دا پمن سپی نہیں چې په سره کو زمانہ دام خد ودی زخت سے خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیس وی خلق وی چې خطرو بوتانو تسجدی کئی عاشقو کن آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیست مکافر عشق بودے اسلام مرا درکار نیست بود پرس راته زده عشق کافر ما اسلام سره میړو څه کار نه زه غیرتی نیم زه پښتون نیم زه د بړو جوړای تاسو پښتاني تاسو پښتاني پښتون خزه بربند افګار ګرځي هیڅ شرمېدل تاسو پښتاني لونه بربند بار ګرځي ازرفت مونږه پښتانه چې یو کنه پښتون خو دې ته وایي چې خزه ته به چا کاګه وکتل په دې مزغونه به ولا ګولای نن د پښتنو خزه راشه کې درته وایم په آرمي سټیډیم کې واخلا ناري راش تاسو پښتاني نه پښتو شته نه غیرت شته نه دین شته نه اسلام شته د ځنګلو سارویو بس وانډې پسې ګرځي د شپې کې دړانیو وګو پسې ګرځي ته پوه شوې دین مذهب اسلام پښتو غیرت ایسی کمپلیٹ خاتمه دار شي په پاکستان کې اور استاد ته د عیسی علی السلام کرشمه بیانول او دغه کول دي دا سزان سره کول دي دا به بلی جمعه ته ګورو واخر دعوانا د دې د بنیاد نتا سو ګورئ چې د عیسی علی السلام د مور بیان په کومه طریقه پیدا شوه بیا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش په کومه طریقه شوه بیا داغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول دا څه د عقل خبره نه و
چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف، د ټولی دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال. دا صرف د الله په توفیق چې دیشی کني دا د عقل خبره نه ده. عیسی علیہ السلام یو بے پلاره بچه په بیت اللحم کې پیدا شوه او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول دا څه د عقل خبره خو هغه وجه څه تاسو بڑا کې دا وایي چې دا یریدو نه عزیزانو یره همیشه د پاره هغه وخت کې د سړی پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهارې نه وي چې ته دا وایې چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي هغه کې خدای یاري بیا سوالم نه پیدا کی. عیسی علیہ السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکارو خبره چلیدا. خلاصه دا راوته چې عیسی علیہ السلام رونی سي او مړی کوي او کوټه کې واچوي، کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننه وته چې راويستوي پاس نه جبرائیل چتو شلولو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې دی د په شکل چې راوته ویل عیسی نشته ویل خو ته یې کړ بس خپل مشر یې مړ کو چې ساتي وته بیا په خپل شکل. قرآن کریم فرمایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نا قتل شوه دی او نه په صلیب خېجولې دی بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو هغه دوی مرګ او دوی وایي چې مونږ عیسی علیہ السلام وجه. عزیزانو اوس دا باس دی چې عیسی علیہ السلام اسمان تلاړو نو دا خو انسان په اسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د دنه دي. اسمان ته ادریس علیہ السلام هم ژوندې تللی یوازې عیسی نه دی. ادریس علیہ السلام هم اسمانونو ته ژوندې تللی دی او فلحال په اسمانونو کې اوسي. تاسو خیال را واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. و ژوندې بوتلی و اسمانونو. نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چې لاړو نو هغه د ملائکو صورت اختیار. اوس چونکه ملائکو ته د خوراک اسکاک قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې اوس دی به قرب قیامت کې بیا راکوزی. عزیزانو آثار د قیامت دا دي چې څومره پیغمبر بیان کړي چې امام مهدی به پیدا شي. بل به آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي. هر سړی به دومره بے حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه وي. فلحال ګورئ تاسو دې پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي، برای نام مسلمانان به ټولي لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه وي. هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي او ایمان وایي څه شي ته؟ ایمان وایي تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی
او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړي تصدیق او یقین هغه شی هغه صرف قران کریم دی تصدیق ما جاء به النبی هغه صرف قران کریم عزیزانو استاسو سوچو قرآن اصل ایمان دے او اصل اسلام عیسیٰ علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5 پونے 600 سال وړاندې او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي و چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي هغه نه بعد به نبوت ختم شي نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي یاتی من بعدی اسمه احمد ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې نو دا پیشنګویی عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړي د دې تصدیق د انجیل نشوي اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړي کتاب او انسانان خو پرېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منوره او د شپې دوی روان شو دیو ابو بکر صدیق لار کې یو غار دی پاس په سر کې یو غار دی غار ثور ورته وي په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه ورځې تېره کړه د قجورې او ستوان ور سره و دا به خوړل او وخت ته کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختم کونترې ته حکم وشو چې سکندونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کونترې رالې او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې دې غار کې څوک نه نوتي که څوک رام شي نو وایي به که دې کې نه نوتی وی خو دا غار جاله به ورانه وی الله چې د چا حفاظت کوي د کونترو په جالو هم کوي خبره پوهېږئ جالو هم کوي او چې الله د چا حفاظت نه کوي لاشنکوپ یو کلاکوپ او تماچې او ټوپکې ورسره یې او سر وخوري هم نشي بچ کولی شي او ورسره یې او د ډز نشانه شي او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناست دی ورته نه ښکاري ړاندې کړه ابو بکر صدیق دا خپل کمیس وشلول او په دې سوړو کې ټوټې کېښوي چې بار نه مونږ څوک ونه ګوري یو سوړه پاتې وه هغې له د کمیس ټوټه نه وه نو خپه یې اوږده کړه او دا پوند یې په هغه سوړه کې دا اوس داسې ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سر ایښی دی اوده دی اوس دا خوند به تاسو نه یې اخیستی چې چا سره دې عشق وي او چا سره دې مینه وي او د هغه سر په خپل پتون کې دی او هغه اوده شي که نه په دې تاسو اوس پوهېږئ چې خدای راستي که دا بوی هم درغلی ما خو تا ته وایي چې دا ځناور نه وي چې ورپسې څه وخت کې هغه خپل دغه روان وي که نه هغه شپون یا غوبا نو خو ډېر ګڼ شی نو چې دی اواز وکړي چې ایش نو د سر ځناور چې دی په ځای ودرېږي چې مالک راته اواز وکړو چې ودرېږي داسې ده که نه ده یاره قسم په خدای دی دا خرونه نه دي خرونه چې دا رواني چې د پاسه سر اچولي یا خاوره یا څه او چې خروالا ورته وایي ایش ټپ ودرېږي اخر یعنې تجربه وکړي د پاکستان قوم ته ته ایش ایش کوه که والله که په خبره پوه دا لږ ډېر چې ښه دي څه پېښ نه دي
وی پیشو ترغی پوری شیخی چې په مګو نه پیخ مګی ته پیشو خا پیشو ته مګو خا ته بیا د دې وګوره چې داس برګه دا وکړه دا مونږ چې لږ ډیر خيو په سپیخ نه سب خدای دې چې دې قوم ته زګور بد قران غایات رایات څنګه ده چې دیناوري الا دعاء و نداء نا اريد الا دعاء و نداء یا پیار رسولا یہ خبر نہ پوری الا دعاء و نداء خالی आवाज ووري چې څه خبره ده نور په 16-15 نه دي چې دا څه وي ماته دار آیات تاسو خیال را نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري ویږي نه چې دا د څه وي عزیزانو اوس په دې خوند خو ابو بکر پوهېدو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پرو پوندې چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چی چلو اوس هغه د مار چی چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي او د سترګو نه بې اختیاره اوښې د درد نه راتوی شو د رسول الله په مخ مبارک چې سترګې وغړولې چې ابو بکر ولې جاړي او یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلے او خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي اوس خو ستا او زما یارانه ده او زه به ستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او الله کنه ما په موچای وخوره موچای خدای راستي چې سر لدیم خخته ونیسه ته به وایې څه چلو سوچه دی موچای وخوړم بیختې وځه ته اوده پروت یې او زه موچای وخوړم داسې به وایي که نه وایي نو خالی په وخو خوراک نیمګړي یې ماما نور خبره کمپلیټ تا علي واخه پکار اس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا کہ مار چی چلے دے اور رب نو مار چی چلے تاسو یو بل سره چې ملو شي داسې وکړي که نه تابعدار غلام خدمتګار جی وای تابعدار یې ډېر بالکل مونږ یو استاد مونږ ورپسې روانو چې مدرسې نه به چوټي شوه هر خلک به چې وله په مخه راغله مولانا صاحب سلام علیکم خادم تابعدار مولانا صاحب به تېر شوی بیا ستا په ښځه یو څو به ورته وشو ویل دا واوره چې دا په سینه لاس کې دي د ده نه لوی زنطلاق بل نو هغه مونږ استاذ کابلی او مالجي ولې وی چرب زبانی کړی دی او ایمان پکې نسته دا چرب زبانی ده غلام تابعدار تړلی چرګ اوس که ته تړلی چرګ ما لږ بیتي شه که نه زه در باندې سورېږم چې لږ دغه ځای پورې مې یوس لږ دغه شه ما لږ په شا که داسې دې پورې ولې زه خري مت ما چې اوس ووایې چې تړلی چرګ دی چرګ یې زه دې حلالوم څنګه چل کې دروغ ولې وي هغه خبره ولې کوې چې کوم ستا ایمان نه دی یا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډینګړې یو ورځ ما ته د خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي څوک ما بله ورځ مې ترې بیا تپوس وکړ مال څنګه چل دی ویل ټول مې پرېښود مال ولې ویل خو راځه څوک وایي تورې راوغواړه څوک وایي کاوه راوغواړه زمونږ کور کې د روټۍ درک نه لګي دي له تورې او کاوه راغواړه مال حرامي ما تا ته کال مخکې ویلي دوستی څه ته وایي ستا د دې زمانې دوستان دې زمانې د دې زمانې دوستان خو داسې شی دی لکه مولانا وایي یاران ای زمانه مثل گل ینارن یاران ای زمانه مثل گل یناران در باغ آشنائی
بوے وفا ندار در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل په شان چې باغ لورنه دي تک سر ګلونه او چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه رنگ ډېر خسته ای بوی دا لوانه غوادي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشته رنگ او ټنګ ډېر خسته ده. لوانستان یو ځای دی په هندوستان کې د هغې غواګانې ډېرې ښایسته وي او پای پکې ګوټم دی. دا زمانه او دوستان دوستۍ کوم دی؟ دوست دا و چې مار چیچلی دی او رپ نه وي او سترګې چونکې بې اختیاره شی و وخېد. پیغمبره مار راوغوښته ویل ولې دې د ابوبکر وچیچلو؟ امار ورته وی چې یا رسول الله غصې را باندې وکړه پوښتنه رانه وکړه چې دې مې ولې وچیچلو؟ ویل ولې دې وچیچلو؟ و یا رسول الله 600 کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دې خبرې ته ښه په غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینې ته به ځي. په لاره کې یو غار راځي هغې کې غار ثور دی په دې کې به 3 شپې تېروي. نو د ابوبکر ټولې سوړې بند کړې چې ما تا ته پکې کته. دا یو سوره پاتې و چې ستا دیدار مې پکې کولو هغې کې د پونده کېښوه. نو 600 کاله وشو چې په دې غار کې زه ستا د دیدار په انتظار ناست. نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوی نه یم چې ستا چهره انور را باندې کتل بند کړه او دله مې ټک ورکړی دی. څه سزا دی چې خوښه یې مالی را. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائے کہ ذا خلاص ابو بکر ته ویل دی خوا کخپا خپای دی خوا کړه الحمد او قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راتول ک سړی کې ازغین نه وتی تو خو الحمد او قل هو په موچای چوف کا درد به نورم دی کنه دمګری لور شکنه چې موچای خړلې. ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنې برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خړلې یو لړم خړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زه ورته کومه سکند کې بټی هر څه درد مرد بلاړ شي. نن ته ټول قرآن په مچای خوړلی چوپ که درد به نور زیاتیږي. هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې قرآن همغه دی خو خوله د محمد نه ده. دی له محمدي خوله پکار دم همغه دی. دلته یو زیارت دی په دې اکرپوره کې اخون پنجو صاحب ورته په لاره روانو طالبان ناستی روټای سپوره ده. اخون پنجو صاحب رحمت الله علیه ورته چې هلکه ولې خفه یې؟ وی جي روټای شته او ترکاري نشته. ترکاري نشته. طالبانو کله کله ترکاري نه وي وختن هم کړی ده جری جماعت کې چې هلکه روټای هم بې ترکارۍ نه وي خوړلي کړی هم ده. جماعت ته چې راننوځي ځان نه د پړانګ زامن جوړ کړي. او چڼیا دا صف دې ولې نه دی غوړولی؟ دا ځای دې ولې نه دی برابر کړی؟ دا اوبه ولې جومات کې نشته؟ دا بجلي ولې دغه ده؟ او چڼیا داسې وایي دا هغه چڼی دی چې سبا مردار پروت دی او ګوته درکې وایي ټول درنه لرې لرې ولاړي. دا هغه چڼی چېرې تپوس کړی دی؟ زما د دکان مخې ته ماښام یا غرمې ټیم کې
کڼې تیری نو کاسا ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې اچول نو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسې نه نور پکې څه نه تاسو خیال ساتئ وختونه هم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار استا د کور او د بنگلې څوکیداری ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی ادي په نظر کې سره مارته وی خلاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ته چلاړ اجیانو صاحبانو کا مکی ته تلی په دې بیت الله شریف کې کونتری دي شنیش دي ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو د دې کونترو د رنگ ولې بدل ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شو ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جالا چوړې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابو بکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابو بکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانی چې دي هغه ټوله توال او د غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه ګنټه مال را ابو بکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه ګنټه تعالی درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې د ابو بکر د الفاظ دي رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلمی دی زلف پلاس کی اوزی کيو ظلمی دی زلف پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پدرس جہان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدی خشاک بد چمن ریحان ورنکما سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی سو نوی لمستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لب ترح غزان ورنکما ورحمان یو ډیر خناک شعر بل که یو ظلم لاستا په بوسه برشي بوسه معنا چانه خلا